آخر کې یو واقعه بیانوم. وای حضرت هارون الرشید دا د مسلمانانو امیر المؤمنین وو. هارون الرشید دا به د شپې اکثره ګرځېدی، غزمه به یې کوله، لباس به یې بدل کړي، بیا به ګرځېدی په کلي او وطن کې غزمه به یې کول. څه کوي خلک، څه وایي خلک. د شپې رالی یو کور دی، دا کور دیوالونه ډېر ټیټ دي، وړوکی کور دی، په کور کې څراغ لګیږي د شپې. په کور کې یو بوډۍ ده، یو سپین سرې ده، د تهجد لمونځ یې کړی دی، د لمانځه وروسته ناسته ده، دعا کوي. هارون الرشید غوږ ورته ونیوی چې بوډۍ کومه دعا کوي، څه وایي؟ وایي بوډۍ دعا کول ولي یا الله امیر المؤمنین، د مسلمانانو باچا، د مسلمانانو وزیران، د مسلمانانو رئیسان دا په غم اخته کې یو دعا دا کوي، دا په غم اخته کې. دوامه دعا دا کوي یا الله په علماو باندې وبا ګډه کې، په علماو باندې وبا او طاعون ګډ کې، ټول علما ختم کا. او درېمه دعا دا کوي چې یا الله ظالمانو ته، بی دینانو ته اوږده عمرونه ورکړي. هارون الرشید حیران سو چې ښځه تهجد کوي، د تهجد څخه ښکاري چې ښځه ډېره نیکه ده، دینداره ده، او دعا خو ډېره عجیبه کوي، کور یې نشاني کوي. چې کله ورځ سوله سهار سو، عسکر یې واستول چې پلانکی کور دی، په دې کور کې یو بوډۍ ده، سپین سرې ده، دا راولي. سپین سرې چې راوستل دربار ته د امیر المؤمنین پوښتنه ځینې کوي چې تا ماښام دعا کوله، په دعا کې دی و امیر المؤمنین ته شرع کوله، د مسلمانانو والیانو ته و وزیرانو ته د شراوې کولې، تا ولي الله په غم اخته کې، دا ولي؟ ښځه اول انکار سلولما نه دي کړي. هغه ورته وویله چې زه در خبر یم، زه ولاړ ومه، وجه بې وایه. وایي بوډۍ ورته وویله چې د مسلمانانو و مشرانو ته مې دا وویل چې یا الله په غم اخته کې، دا مې ځکه دا ورته ویل که دوی په عیاشي باندې اخته سوله، که دوی په خوشحالیو اخته سوله، بیا به ټول قوم په غم اخته وي. ما ویل یا الله دوی غمګین که چې ټول قوم وسایي، ځکه چې کله باچا او رئیس او امیر غمګین وي، بیا یو قوم ته فکر وي. که دی وږي و، بیا د قوم د وږي فکر ورسره وي. که دی بې کوره و امیر، بیا د قوم د بې کوره فکر ورسره وي. که دی لڅ و، بیا د قوم د لڅ فکر ورسره وي. که د امیر او د وزیر په کور کې یتیم و، بیا د ملت د یتیم خیال ساتي، بیا د ملت د کونډې خیال ساتي. او که چیرې دی په میلو کې و، بیا به قوم په غم اخته وي. نو ما ویل یا الله دی په غم کې اخته لره، په غم کې مصروفه لره چې قوم یې په یاد وي. والعلماو ته دې شرع کوله، تا ویل یا الله په علماو باندې وبا ګډه کې، په علماو طاعون ګډ کې، ختمه کې. ولې؟ علماو څه مشکل درته جوړ کړی دی؟ والعلما دا په مځکه کې د الله جل شانه سفیران دي، د الله جل شانه قاصدین دي، د انبیاو وارثان دي. زموږ قوم او ملت د علماو قدر نه کوي، دا بوډۍ وایي زموږ قوم او ملت د علماو قدر نه کوي، بې قدري یې کوي. او قانون دا دی کله چې د یو سفیر، د یو قوم د سفیر بې قدري وسي، هغه قوم بیا په جنگ باندې راځي. نو ما ویل یا الله دا خلک یې بې قدري کوي، بې احترامي یې کوي، بې عزتي یې کوي، د دې په نتیجه کې بیا ستا عذاب راځي. وی الله دا سفیران در ټول کا چې دا خلک یې په ګناه نه اخته کړي دي، چې دا خلک د ګناه څخه خلاص. ځکه د عالم بې احترامي، د عالم بې قدري، دا د الله جل شانه د سفیر بې قدري ده، په نتیجه کې د الله پاک عام عذاب راځي. وای ظالمانو ته دې دعا کوله چې الله اوږده عمرونه ورکړي. دا ولي؟ بوډۍ وویله چې دا خو اسیم ګناهګار دي، ظالم دي،
اسې ځان ته په جهنم کې ځای برابر کړی دی اوس که دا ولاړ سي بیا پر ځای باندې بل کس راځي بیا هغه هم ګناوې کوي مولیا الله دغه یو ظالم ته ډېر وخت عمر ورکړه چې دا ځای بل څوک ونه نیسي نو هغه ښځه ساده نه وه هغه یو پوه یو هوښیاره وه نو زما او ستا په وطن کې چې د دغسې حقاني علماو وینه توی سي الله جل شانه دې مو وساتي خدا ناخواسته که اتر نشوه که به سبب شهادت علما تمام قوم خدا ناخواسته در عذاب خدا گرفتار شوه الله تعالی حفاظت علماء ما و شما بکنه حفاظت صالحین بکنه اینها که از سبب نجات ما و شما از عذاب عمومی و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین